خیمین کانګو یو وژونکی او زهرین ناروغي ده چې له حیوان څخه انسان ته د کنې په واسطه باندې انتقالیږي. کانګو یو خطرناکه وینه بهیدونکې ساري ناروغي ده چې د منګول په واسطه د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. د زابل ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې چې د قربانیو او حیواناتو د ذبح کولو وخت دی د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي په موخه کمپاین پیل کړ. یو عامه پوهاوی و دا جریان لري ان شاء الله. دا مو هدف په دې کې دا و چې د اختر ورځې روانې دي دلته قرباني کوي خلک خصوصا قصابان یا هغه خلک چې په کورو کې قرباني کوي د هغو لپاره باید یو ذهنیت وي په دې پوه وي چې هغه حیوان چې ذبح کوي خپل محافظوي کیټ ولري که کیټ نه وي دستکشې ولري او ماسک ولري. ولسوالۍ ته به هم دا لیږو موږ صحي ټیمونه چې د شفاخانو کې چې صحي تعلیماتو کې موږ د ډېره وخت راهیسه دا یو موضوع ګرځولې ده. په ورته وخت کې کلات شاریان هم د دې کمپاین هرکلی کوي او وایي چې د لوی اختر په درشل کې د دې کمپاین ګټه ډیره ده او خلک به د کانګو خپرېدونکې ناروغي څخه وژغورل شي. دوی هیله وښوده چې ټول وګړي د روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. بهترین کمپاین دا مهم وخت ولی په د نږدې راتلونکو څو ورځو کې د لوی اختر مبارک ورځې دي ټول خلک غواړي چې څاروي قرباني کړي نو د قربانۍ د حلالۍ په ارتباط باندې کوم معلومات چې خلکو ته ورکړل شو دا ډېر مهم و. څنګه مو دغه ده باید د ټولو کسابانو دغه شان چې خرڅوي باید د خپل شان سم برابر خرڅ کړي باید دغه وکړي د شمه پاکه پریمینځي سمې پاک حلال کړي. اختر روان د مریضیان دي بس په بازار کې دا ټوله ګرځي. د ورده چې کانګو یو خطرناکه ناروغي ده چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لسګونه تنه ور باندې اخته شوي چې ورڅخه یو شمېر کسانو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی.